अस्सलाम वालेकुम احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی دوستانو په نننۍ ویډیو کې د عمرې په اړه معلومات درکوم چې سعودي عربستان اوس عمره د کوونکو لپاره کوم نوې قانون راوویست او کوم کسان به وکولی شي چې په اوسنۍ وخت کې عمره ادا کړي دغې سره به د دې په اړه هم معلومات درکوم چې عمرې به په نرمال حالت کله خلاصې شي نو د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره د ویډیو تر پای پورې وګورئ که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک باندې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بل دا چې تاسو د ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ها دوستانو د هر څه نه مخکې الکوثر ټراولز نه ډیره مننه کوم چې د ماته د عمرې په اړه معلومات راکړل او دغه ترڅنګ ما د سعودي عربستان حج او اوقافو رسمي ټویټر باندې هم چیک کړه کم چې دوی د عمرې په اړه ځینې معلومات خپاره کړي وو نو هغه به زه تاسو سره شریک کړم دوستانو سعودي حکومت اوس مهال عمره ادا کولو لپاره 4 مرحلې ټاکلې دي اول به راشم دغه اوله مرحله به درته تشریح کړم په دې اوله مرحله کې به موطنیان یا کم چې د سعودي خپل خلک دي او ورسره مقیمین هغه خلک کم څوک چې د سعودي اقامه یا پخه ویزه ولري دغه ته به روزانه 6,000 کسانو ته د عمرې ادا کولو اجازه ورکړي شي په دې جریان کې به پوره د عمرې ادا کوونکو صحت خیال ساتي کیږي او کم قوانین چې د دوی لپاره جوړ شوي دي په هغه به لازمي عمل کوي د اوله مرحله به یو ځل بیا درته تشریح کوم دوستانو په اوله مرحله کې کم چې د اکتوبر 4 نیټې څخه شروع کیږي په دې کې به صرف داخلي کسان یعنی موطنیان او مقیمین موطنیان هغه خلک کم چې د سعودي خپل خلک دي او مقیمین هغه خلک کم څوک چې د سعودي اقامه یا پخه ویزه ولري دوی ته به روزانه 6,000 کسانو ته د عمرې ادا کولو اجازه ورکوي کیږي را به شمه دویمه مرحله ته دویمه مرحله کوم چې 2000 کال د لسمې میاشتې 18 تاریخ نه شروع کیږي په دې کې به هم صرف موطنیان او مقیمینو ته اجازه ورکړي شي چې عمره ادا کړي خو د کې تعداد د اولي مرحله په پرتله زیات دی کم چې 15,000 دی او دغه سره به تر 40,000 پورې عام مسکونکو ته هم اجازه ورکړي شي چې لمونځ ادا کړي خو دوستانو خیال مې چې په دویمه مرحله کې هم بهرنیو خلکو ته اجازه نه ورکړي شوی د کې صرف هغو کسانو ته اجازه ورکړي شوی د کم چې موطنیان او مقیمین دي په دې دویمه مرحله کې به هم د عمرې ادا کوونکو د صحت پوره خیال ساتي کیږي او کم قوانین چې د دوی لپاره جوړ دي دوی به لازمي په هغه باندې عمل کوي که د دریمې مرحلې خبرې وکړو کم چې د 2000 کال 11 میاشتې اول تاریخ نه شروع کیږي په دغه مرحله کې به عمره عام شي یعنی داخل د سعودي نه او خارج نه هم چې د ورځې به 100,000 کسانو ته اجازه ورکړي شي چې عمره ادا کړي او تر 15,000 کسانو ته به اجازه ورکړي شي چې عام منځونه وکړي په دې مرحله کې ښه خبره ده لکه تیرې دوه مرحلې چې تاسو واورېدې په هغه کې صرف موطنیان او مقیمینو ته اجازه ورکړي شوې وه چې عمره ادا کړي تعداد هم کم و خو په دې کې موطنیان مقیمینو ترڅنګ خارجیانو ته هم اجازه ورکړي شوې ده چې عمره ادا کړي کم چې روزانه تعداد به 100,000 کسان وي او ورسره به تر 15,000 کسانو پورې عام منځونه کوی شي را به شم څلورمې مرحلې ته کم چې آخرنۍ مرحله ده په دغه مرحله کې به په مکمل ډول عمره کول آزاد شي مقصد هر کس لکه څنګه چې بخاو هغه به وکوي شي چې د عمرې ویزه واخلي او سعودي عربستان ته د عمرې ادا کولو لپاره لاړ شي خو دغه مرحله هیڅ تاریخ نه دی معلوم خو حکومت د سیوای چې دغه مرحله به حل شروع شي چې کله موږ په مکمل ډول کووډ-19 یا کرونا وایرس سل په سلو کې ختمولو اعلان وکړو نو هغه نه پس به د مرحله شروع شي کم چې ممکن د 2021 کال د اولي میاشتې اول تاریخ وي خو دا به حالاتو ته پرېږدو کلم چې حالات نارمال شول نو دوی به په عادي ډول د عمرې ویزې خلاصې کړي که بیا هم د دې په اړه کوم نوي معلومات راتلل تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته کیبوئ انشاءالله چې زه به د دې له لارې درته خپروم اوس به د واړه مرحلې یو ځل بیا درته تکرار کوم چې تاسو ښه پې پوه شئ دوستانو د سعودي عربستان حکومت د عمرې ادا کولو لپاره 4 مرحلې اعلان کړي کم چې اوله مرحله کې به صرف 6,000 کسانو ته اجازه ورکړي شي کم چې موطنیان او مقیمین دي دغه مرحله به د 2000 کال 9 میاشتې 4 تاریخ نه شروع کیږي دویمه مرحله چې د 2000 کال 9 میاشتې 18 تاریخ نه شروع کیږي په دې کې به روزانه په حساب تر 15,000 کسانو ته اجازه ورکړي شي چې عمره ادا کړي دا کسان به هم موطنیان او مقیمین وي د کې به 40,000 کسان عام لمونځ کوونکو ته اجازه ورکړي شي دریمه مرحله کم چې د 2000 کال 11 میاشتې اول تاریخ نه شروع کیږي د کې موطنیان او مقیمینو ترڅنګ بهرنیو کسانو ته هم اجازه ورکوي کیږي چې عمره ادا کړي کم چې به تعداد روزانه په حساب 100,000 کسان وي او د 15,000 په تعداد به عام لمونځ کوونکو ته اجازه ورکوي کیږي څلورمه مرحله هغه مرحله ده چې په دې کې به عام عمرې خلاصې شي مقصد لکه څنګه چې پخوا همغه ډول ته به راشي خو د دې تاریخ لا نه دی معلوم شوی د سعودي عربستان حکومت وایي چې دوی به دغه مرحله خل شروع کړي کله چې د کووډ-19 یا کرونا وایرس سل په سلو کې ختمېدلو اعلان وشي نو علادیو کې چې دغه واړه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي وي
د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. ان شاء الله چې زه به د دې له لارې درته خپروم. که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه یوئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه یوئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.